بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. انسرټ ټیبل پرون دا موږ تاسو ټول ویلي. نن راځو چې کله موږ تاسو ټیبل جوړ کو، دلته ټیبل باندې چې کله کلیک وکړو کې پاس دلته ټیبل ټولز راځي. یو ډیزاین دا بلم لیاوټ دا دوه شیان راځي او چې دوه کلیک وکړو کې ګوره دا نه وي، دلته کلیک وکړ نه ډیزاین شته نه لیاوټ شته، هیڅ هم نشته. یو دوه ټیبونه نور سره اضافه کیږي چې هغه ټول د جدول مربوط کیږي. دلته ګوره یو ټیبل ډیزاین دی او لیاوټ. دا ډیزاین نه موږ تاسو شروع کوو. دلته ډیزاین به وایو نن. ګوره دلته زه دا جدول نه غوندې زیاتوم دغسې. ګوره چې دا اول ټیبل سټایل آپشن ده او ټیبل سټایل ده. ټیبل ته موږ تاسو څه کوو؟ یو سټایل ورکوو. کوم سټایلونه موږ تاسو ورته ورکوی شو؟ ګوره دلته راځه سټایل باندې کلیک وکړه. کوم سټایلونه دی؟ دغه سټایل دې باندې کلیک وکړه، دا سټایل راغی اتومات خپله. دا نه دا سټایل مې په کار ده. ګوره هر یو باندې چې کلیک وکړو اتومات هماغه سټایل راځي. دا سټایلونه دي. دا سټایل مې په کار نه ده، دغه سټایلونه استفاده وکړه. لږ غوندې رنګونه پکې زیات دي، ده نه استفاده وکړه. ښه دا هم کوم رنګ غواړي؟ دلته رنګونه نه استفاده وکړه. دا مې هم نه ده په کار، دا رنګ غواړم. دا ډیزاین دی. ګوره په دې کې بیا رنګونه شته دي. هر یو څه کېږي اتومات رنګونه راځي چې کوم رنګ ډیزاین ته غواړي دا ټیبل ولري. دا مې هم نه ده په کار، دغه رقمي خط تیز وي، یو رو یا کالم تیز رنګ وي، نور بیا کم رنګونه وي. دغسې ترتیب سره بیا کوم رنګ غواړي دلته دا رنګونه ورته استفاده کوه. دلته اوس په دغه ډیزاین کې کوی شو دغه کمانډونه د ټیبل سټایل آپشن چې دا ور باندې عملي کوی شو. ګوره په اول کې چې هم نه فرست نه د هیډر رو دا بنډر رو دا ټول ایسته کړه. څه رقم راځي؟ دغسې ټیبل راغلی ده. اوس په دې کې تغییرات کې اول څه شی د هیډر رو ده. دا چیک باکس کله انتخاب سے هیډر رو دغه پاسنی رو ته وایي. رو خو تاسو نور پیژنئ نو پاسنی رو سے ته کله عنوان په کلیک کې دا تغییر کوي، تیز رنګ ورکړي. دې باندې کلیک وکړه، ګوره دته تیز رنګ ورکړه پاسنی رو ته. بل وایم ټوټل رو. ټوټل رو آخري رو ته ټوټل رو وایي. چې کله ته یو جدول جوړوي، په دې جدول کې حسابونه کوي که نه. په طور د مثال یو جدول ده، د معاشاتو جدول ده. ته له اول نه شروع کوي ټول چې پوره ورسېد اخر کې به څه کوې؟ ټوټل لیکي که نه. عمومي حساب څومره کېږي؟ آخري رو ته ټوټل رو وایي. اخرنی رو چې ده زه وایم ټوټل رو هم تغییر که. ګوره اخرنی ټوټل رو راغی. بل بانډډ رو ده. ګوره بانډډ رو څه کار کوي؟ اوس د ننه په دې ماینس کې دا روګانې چې دي ټول دا یو رنګ لري، رنګ یې تغییر نه ده. بانډډ رو داسې کار کوي چې هر یو بل رو سره بدل کی یا کالم سره بدل کی. یو رو یو رنګ ولري، بل رو بل رنګ ولري. څنګه؟ ګوره دې باندې کلیک وکړه اتومات راځي. ګوره دا اول نه ایسته، ګوره شینوال لغوندې کم ده. دا به ما خپل حالت کې ده. بل بانډډ رو یو نه بعد بل کالم څه کېږي؟ رنګ تغییرېږي. دې ته بانډډ رو وایي. بل دا د رو په باره کې و. بل څه دا کالمونه دي. ګوره فرست کالم اولنی کالم ته رنګ ورکړه. فرست کالم ته خواته ده چپ خوانم شروع کړی ده د موږ تاسو. ګوره ډایرکشن چپ خواته ده دلته. نو د خوانه فرست کالم به کوم یو وي؟ دغه یو د اول څه ده دا فرست کالم. د فرست کالم تغییر کړه اتومات څه سو فرست کالم ته بل رنګ ورکړه، تیز رنګ ورکړه. زه وایم لاست کالم آخري کالم د خواته سې راځي. کوم کالم چې د خواته دې باندې کلیک وکړه آخري کالم سره راغی. دا دواړه ایسته کوو ځکه بانډډ کالم بیا نه ښکاري. دا دواړه ایسته که بانډډ کالم ورته وایه. لکه څنګه چې په رو کې داسې تغیرات راغی، کالم کې هم تغیرات راځي. دې باندې کلیک وکړه اتومات ګوره یو کالم ټول یو رنګ راغی، بیا بل کالم داسې خالي دی. که دا بانډډ رو ته ایسته کې بیا دغسې کالمونه ښه ښکاري. یو کالم تیز رنګ لري، بل کالم یې نه لري. بیا بل کالم تیز رنګ لري، بل کالم یې نه لري. په دې باندې خو پوه شئ دلته. ښه بل راځو. بل چې ده بل دلته شیډینګ ده. شیډینګ څه کار کوي؟ د خپل په زړه ته رنګ ورته ورکړي. خو تیار ډیزاینونه جوړول او یا داسې رو کالم ته اتومات خپل کمپیوټر پکې تغیرات راوست. اوس ته وایي زه هر سیل ته هم رنګونه ورکوی شي، هر رو ته هم رنګ ورکوی شي، هر کالم ته هم ته رنګ ورکوی شي. ته مثال دغه یو رو ده، دلته زه وایم دا رنګ ولري. ګوره دا رنګ راغی. یا زه وایم نه دغه ټول هغه نه ده، دغه ټول رو ته دته یو رنګ ورکړه. کوم رنګ ورکړه؟ دا رنګ ورکړه. ګوره دغه رنګ.
دغه کالم ته رنګ ورکه انتخاب یې کدل تر اسه دغه یو رنګ ورکه اما کالم ته سوسو رنګ ورکه یعنی د خپل پزړه ته کوي سه رنگونه ورته انتخاب کی روس رقمي کالم کوم رنگ ولري ټوټل روس رقم ولري هیډر روس رقم ولري دا ټول تخپل کوي سه دلته د خپل پزړه رنگونه ورته ورکي کپاول کې دا خو تیار جوړ شوی ډیزاین دا بخي سکدم بخي په کار نه ده نو خپل ډیزاین جوړې دلته ټیبل دا ټیبل دلته اوس رنگونه ورکا دا اول رو په تاسو مثال دا ګوره دا اول رو ګوره دا څنګه انتخابيږي د خواته سه اوس دا یو سل انتخاب ده سه دلته ته تغیرات وکړه مغه یو سل کې تغیرات راځي دلته هغه ورته راځي نو کلر توه او چې کله ماوس په دغه حالت سو ګوره دغه سه وکتور غوندي لیفت کلیک ډبل کلیک وکړه اتومات هغه یو رو ټول انتخابي دا یې انتخاب کدل تراسه ته یو رنگ ورکړه په مثال هیډر رو دا رنگ ولري دا هیډر رو صحیح ده دلته ټوټل رو سره کوم رنگ ولري دلته ټوټل رو تم کوي چې ته یو رنگ ورکې کوم رنگ دا رنگ ولري دا رنگ کالم دا کالم ګوره کالم سو وخت انتخابي کې سکله دا وکتور د سکه تر راغی ګوره بس دا انتخاب کدل ته یو رنگ ورک کوم رنگ دا رنگ ولري ګوره دغه یعنی هر یو ته کوي چې خپل د خپل پزړه ته ډیزاین ورته جوړ کړي سره کوم رنگونه غواړي ما سره رنگونه ورکي خرازو بل شي ده دلته بل بارډر ده بارډر سټایل ده بارډر چشته وای شاو خواته دې ته بارډر وای هر سل هم بارډر لري دغه یو خانه سیده بارډر لري شاو خوا ټیبل هم بارډر لري هر رو کالم سره لري بارډر لري ګوره دا بارډر به سره رقمي زو هم دا رقمي سره رقم دا خدا څنګه کوي چې دلته اور باندې کلیک وکړه د سی کش کدا سکیږي بارډر راځي ورته امغه غټ بارډر ګوره اتومات خپل راځي ورسره دغه ته کوي تغیرات وکړي یا دا بارډر نه دا رقم نه دا رقم سټایل ګوره ښکاری درته دغه ګوره یا بل رنگونه دلته کوي چې دغه سټایلونه ته استفاده وکړي خو دلته دا بارډر په تور مثال دغه بارډر ده خو دلته اندازه ګوره دلته سټایلونه دي سره رقم دا رقم بارډر راکړه دا ګوره دلته سټایلونه دي سره رقم بارډر دا رقم ګوره چوکاټ نه ده باید دا رقمي کوي چې دا ټول هغه ته هم یو شاوخوا ته یو ورکه دا بارډر دا ګوره دغه سي بارډر یا دې جن راواخله دا ولې دغه سي کوي دغه سي ګوره شاوخوا ده سکیږي اما سي جدول ورکی بارډر ورکی دلته دا سټایل انتخابي کوم سټایل تاسو خوښو اما غا انتخاب کما غا سټایل راواخله ورته خپل جدول ته سکی بارډر ورکی دا سټایل ورکی دلته به چې دلته اندازه ده چې دا کوم سټایل ته انتخاب کړی دلته پاس ته انتخاب کړو مثلا زه دا بل انتخابم دغه دلته اندازه څومره ده څومره اندازه ګوره تر شپږ پوینټ پور راځي ګوره غټ ده خو زیاتر جدولو کې تاسو به دا ډیر زیات غټ دا به نه کاروئ ښه جدول کې دا نه کارول کیږي دا نری بارډرونه سي دغه نه کارول کیږي یو نیم وخت د یو د سټایل لپاره دغه یو چوکاټ سي شاو خاطه سي دغه لوګون د ډبل بارډر ورکی بیا پروا نه کوي سټایل کې خخ کاری او دغه سی بیا هر چیرته دا نه ورکول کیږي دا سکه چې وړه بارډر ورته انتخابي ده ګوره دغه سي ټول دومره غټ ورته نه انتخابي دا بارډرونه دي دغه د خپل د بارډر کلر دلته کوي ته انتخاب کې کوم رنگ ولري سور رنگ ولري دا ته مثال دا بارډر دا سه انتخاب کا سکه اما کوم رنگ ستو غواړي اما غ رنگ راځي دلته ور باندې کلیک وکړو اتومات سکه اما غ بارډر راځي رنگ کوي دلته رنگونه خو موږ تاسو ویلې دا مور کلر ته راځي دلته سټانډرډ کلرونه دي کسټم کلر تخپل ورته جوړي دا خو ډیر تکرار شو بل څه دا ګوره دلته بارډر ته راځو خا بارډر سره کوم چیرته بارډر ورکا تور د مثال دا سور بارډر اوس تیار انتخاب ده صحیح ده دا ز بارډر پینټر دا به زه استکمه ګوره چیرته بارډر ورکا دغه یو سل زه انتخابوم ګوره بارډر چیرته دا اول بټن بارډر لاندې بارډر ورکا دا یو سل ته بل چې دا ټاپ بارډر پاسم ګوره بارډر ورکی ام دغه یو سل سم انتخاب کړی دا بل څه کارو کا لیفت بارډر ګوره رائټ بارډر دو ختم سو کو بارډر ورک او بل دلته د چه دا نو بارډر بيخي تلری ک بيخي بارډر نه لري ا چوکاټ نه لري چوکاټ لري کړی دا بل زوایم نه آل بارډر دا ټول یو واری بارډر واچو کی چې دا آل بارډر یو ول ټول سو ک بارډر واچو بل چې د خو ترازو ګوره آوټساید
بارډر او انساید بارډر دا څه کار کوي چې کله هغه ټول انتخاب دا جدول ګورې دا جدول زه بیخي زده کوم کار نه ده دلته راځو بل جدول راخلو دا جدول ده ګوره بارډر کوم بارډر انتخاب ده دا زه دا ټول انتخابوم دغه متن دا اندازه زه وایم څه کار وکړه دلته آوټ ساید بارډر ورکړه ګوره آوټ ساید شاوخوا بارډر ورکوي منځ کې بارډر نشته چېرته ده آوټ ساید بارډر کلیک وکړه ګوره شاوخوا راغی په منځ کې بارډر نه لري دا ټول دا ټیبل انتخاب کړه دلته راسه زه وایم نه دا آوټ ساید ایسته کته نه ان ساید بارډر ورکړه یوازې څه ان ساید په منځ کې بارډر ورکړه شاوخوا بارډر نه لري انساید هوريزونټل بارډر ګورئ دلته په یو سیل کې هوريزونټل په منځ کې بارډر ورکړي ګورئ یو خط ورکړي دا خو په کوم صورت کې چې دغه انساید بارډر نه وي پکې دا انساید بارډر دا بارډر ایسته که ګوره دا ټول کنټرول زیډ داسې دلته راځو ګوره هوريزونټل بارډر ګوره څه کوي انساید هوريزونټل بارډر یوازې دا بارډر ورکړي او دا څه کوي ورټیکل بارډر دغسې بارډرونه څه کوي په منځ کې دا بارډرونه ورته ورکړي پوه شئ په دې کې بل دا دوه دانې چې دي دا په هغه کې کار نه کوي ښه ګوره دا هغه ډیلیټ کړم زه په سټایلش کې چې کله ته سټایل انتخابوې په سټایل کې کار نه کوي دلته راځه دا پلاونې دا غیر فعال دي ښه د دې هغه به وګورو بل چې ده بل دلته راځو هوريزونټل لاین ده دا چې دلته ګوره هوريزونټل لاین ده په څه شي کې په دغه خپله سیل کې په دې خانه کې یو داسې افقي په شکل دغسې یو هغه لاین اچوي دغسې یو نیم وخت ته ضرورت کوي که نه چې ته دغه ټیبل ده په طور د مثال دغسې دلته تا لیکنه کړی ده صحیح ده لیکنه دې کړی ده او دلته ته غواړې چې په منځ د دې کې لیکنه وکړي یا دغه څه کار وکړي دغسې خپله راولې کته خپله دا خپله راوله ګوره لکه داسې چوکاټ غوندې خپله د سیل په منځ کې نه نور سیل هم شته په دې کې هم ته غوندې لیکنه وکړي خو دا دومره د کار شی نه ده دا بیخي په در نه لګېږي دا ایسته کې بل چې دا ډرا ټیبل ده ډرا ټیبل مخکې مونږ او تاسو چېرته ویلې والته ډرا ټیبل هم ویلې مونږ او تاسو کار کوو ټیبل رسموو که نه دلته منځ کې واچوه دلته خط دلته رو کالم ورته تقسیم که دا مخکې مونږ او تاسو ویلی وو ورسې زه درته وایم دلته چې وو ډرا ټیبل دغه ده دلته م ویلی وو نو ته نه تېرېږو بل راځو چې ده ویو ګریډ لاین ده ویو ګریډ لاین څه کار کوي ګوره چې کله دلته یو هغه دا ارزر نه ده دا زه راواخلم دا ځای زه پاک کړم ګوره بارډر یې پاک چې کله ته بارډر هم پاکوي هلته شاوخوا لاین ښیي هغه لاین څه ده ګریډ لاین یې ښیي چې دلته دا پاک شوی ده او که دا ویو ګریډ لاین ته ایسته کړم هغه هم بیا نه ښیي بیخي دا ایسته کړه ګوره لاین دلته نه ښیي چې دا ځای دا پاک شوی ده دې جنه بېرته ویو ګریډ لاین ورته انتخاب کړه څه کار کوي هغه لاین بېرته راځي بل چې دا بارډر ان شیډینګ ده چې دا د دې آپشن ده کوم شیان بارډر چې مخکې مې ویلې دلته هماغه شی ده نور پکې نشته خو یوازې څه دي یوازې بارډرونه پکې نور تغییر ده ګوره سټایلونه ټول دې جنه کوئ چې ته انتخاب وکړې ورته دلته ګوره دا رنګ یې ده هماغه رنګ دلته چې ده دا اندازه یې ده هماغه بارډر ورته انتخاب کوه کې ورته وایه ته ما څه کوي هماغه بارډر دلته راځي دلته لکه انتخاب نه وګوره دلته هم تغییرات شو دا ځای هغه ځای دواړه یو آپشن دي فرق پکې نشته یوازې رنګ لږ تغییر دلته په یو رقم راغلی هلته په بل رقم راغلی ده خو نور ټول کار یو شی ده او بل دا بارډر پینټر ده چې کله ته بارډر انتخاب کړه دلته تغییرات وکړه دا بارډر پینټر ده اوس ګوره اوس بارډر رسموي نه یې رسموي دلته بارډر پینټر باندې راسه بیا دا بارډر رسم کړه ورته دغسې ګوره لکه قلم غوندې ته داسې راځي دلته انتخاب کړه دا ټول څه کېږي بارډر درته رسموي پوه شو ورباندې بس